د جلال آباد ښار چې ډیر کله اوسیدونکي د ترافیکي اصول او بېنظمۍ سر ټکوي، خو اوس په دې ښار کې د ترافیکي اشارو له فعالېدو خوښي ښیي او ترڅنګ د ښار په ځینو څلورلارو کې د کیمرو نصبولو غوښتنه هم کوي. دوی په ډریورانو له دې امله نیوکه کوي چې د فعال شوي ترافیکي اشارو له اصولو سرغړونه کوي. اشارې لګېدلي خو ترافیک هم ولاړ دی، خو ترافیک دلته بېمانا دی په دې چې او موټروان په دې نه پوهېږي چې اشارې لګېدلي او کومې اشارې ته دوی پام وکړي تر څو یا اشاره ورته ولګي ودرېږي یا بله شنه اشاره ورته ودرېږي چې روان شي. دوی په دې هم نه پوهېږي. دغه اشارې د دې په خاطر دي چې ګڼه ګونه کمه شي. که چېرته دغه ډریوران دغه ترافیکي اشارو ته پاملرنه وکړي او د اشارو مطابق کله چې سره شي ودرېږي او کله چې شنه شي دغه وکړي رفتار وکړي، نو دلته زما په نظر ترافیک ته ضرورت نشته. نو دا ډېر ښه شو. په دغه ضمنه کې باید کمرې هم دغلته نصب شي چې هر څه کنټرول شي. دغه ساحه کې دوسرکه کې مثال چوک مخابرات کې دا ساحو کې ټول دا فعال شي. هممهاله په جلال آباد ښار کې ګڼ شمېر ډریوران دا مني چې د فعال شوي ترافیکي اشارو له اصولو یو شمېر ډریوران سرغړونه کوي، خو په خبره یې چې دا ډول ډریوران باید قانوني مجازات شي. غوښتنې هم دا دي چې دې سړک ته ډېر ټیم ورکړي، د وړو سړکونو ته لږ ټیم ورکړي. دا اشاره د همدې لپاره لګېدلې بار ملکونو ته لاړ شه ټول هم دا اشارې لګېدلې، ترافیک نشته. زورواکې که هم په خپل سر راتاویږي، که رشکې والا هم په خپل سر راتاویږي، دا ما پورې ټول راتاویږي. ډېر ګټورې دي، ډېر ښایسته پرمختګ دی دا د هېواد او ډېر خوند کوي او موږ خوشحاله یو چې دا اشارې ولګېدې. څوک چې سرغړونه کوي هغه باید پرچه شي، هغه ته جزا ورکول شي. په عین وخت د جلال آباد ښاروالۍ مطبوعاتي مسؤل سید همایون غریب مل وایي په جلال آباد ښار کې ترافیکي اشارې د ترافیکو مدیریت او برېښنا ریاست په همغږۍ د ښاریانو په غوښتنه او د ښاري نظم کنټرول په موخه فعالې کړې. غریب مل له ښاریانو او ډریورانو غوښتنه کوي چې له فعال شوي اشارو دې په سمه توګه ګټه واخلي. اوس دغه اشارې د اشارو یا څراغونو د فعال ساتلو لپاره د برېښنا اړتیا ده چې په دې باندې خبرې د برېښنا ریاست سره شرکت سره شوي دي چې هغوی به ورته دغه برخې ته پام کوي او فعال به یې ساتي. د عامه پوهاوي دپاره د ترافیک مدیریت هم یوه دنده دا ده چې هغه وسایطو چلوونکو نه دغه هیله وکړي چې داسې اصول باید دوی مراعات کړي. په جلال آباد ښار کې د لومړي ځل نه ده چې د ښاري نظم کنټرول په موخه پکې ترافیکي اشارې یو ځل بیا فعالېږي. د خلکو په خبره چې تیر کې هم دا ډول ترافیکي اشارې فعالې شوې وي، خو اوس د دې اشارو ترڅنګ ترافیک هم مواظب دي او ډریوران د ترافیکي اشارو نه بلکې د ترافیکو له لوري په څلورلارو کې ودرول کیږي.